د افغانستان او ترکمنستان لوړپوړو چارواکو د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې له چارو لیدنه وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخون او د ترکمنستان ملي رهبر قربان قلی بردي محمدوف او ورسره مل پلاوي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې له چارو لیدنه وکړه. ملا برادر ټاپي پروژه د سیمه ییزې همکارۍ، اقتصادي یووالي او ګډې سوکالۍ رامنځته کېدو لپاره مهمه وبلله او ویل چې اوسمهالي په افغانستان کې عملي چارو 14 کیلومتره پرمختګ کړی دی. د ترکمنستان ملي رهبر وویل ټاپي پروژه د ترکمن حکومت په لومړیتوبونو کې ده چې د سیمې په اقتصادي ثبات کې به رغنده رول ولوبوي. هغه همداراز وویل ترکمنستان به په خپل ټاکلي وخت د ټاپي پروژې چارې بشپړې کړي چې افغانستان به په کلني ډول شاوخوا $1 میلیارډ عواید ولري. په دغه دهلیز کې د ټاپ 1500 برېښنا د انتقال پروژه، د ریل پټلۍ جوړونه، سړکونه، لوجستیکي مرکزونه او نورې اقتصادي پروژې هم شامل دي.